سلامونه ګرانو لیدونکو، هیله ده روغ او جوړ به وئ. واتساپ خو موږ تاسو ټول کارو، خو په واتساپ کې ځینې سیټینګونه دي چې له هغه څخه به ځینې دوستان خبري او ځینې به نه خبر. دغه سیټینګونه ملګرو که تاسو وپېژنئ، تاسو ته د واتساپ کارول ډیر اسانه کوي او ډیر تاسو ته په درد هم خوري. اوس دغه سیټینګونه څه دي، څنګه به فالو؟ راځئ ویډیو را سره تر پایه وګورئ. که لومړی ځل مو د چینل نه لیدنه کوئ، چینل سبسکرایب، ویډیو لایک کړئ. دا سیټینګونه ملګرو ځینې داسې دي، مثال زه به تاسو ته وایم، تاسو کولی شئ واتساپ کې ځان په مکمل ډول آفلاین کړئ، یعنې سره له دې چې تاسو انټرنیټ کاروئ، تاسو کې په واتساپ کې آفلاین ښکاره کوئ. دوما تاسو د خلکو میسیجونه کولی شئ واتساپ کې وګورئ، خو هغوی ته به دا معلومات نه کېږي چې دغه کس دا میسیج کتلی او که نه. بلا تاسو که کله خپل واتساپ وازوئ، بغیر له نمبر څخه کولی شئ خپل واتساپ واز کړئ. دا طریقه هم تاسو ته ښیم او دې سره نورې طریقې هم درته ښیم. راځئ ویډیو را سره وګورئ. لومړی به خپل د واتساپ سیټینګ راواړوئ او دلته به د اکاونټ په برخه کلیک کړئ. ملګرو ځینې سیټینګونه دلته دي، په دې کې ځینې برخې دي ملګرو. دا لومړنی به تاسو حتما فالوئ، سیکیورټي نوټیفیکیشن. دا چې ملګرو کله ستاسو واتساپ څوک په بل موبایل کې واز کی یا تاسو واتساپ هیک کی، دلته تاسو ته مستقیم میسج راځي چې تاسو واتساپ بل چا یا واز کړی یا بل کاری کړی، دلته به دا ټیک وهئ، دا به لازمي تاسو فعال کړئ د واتساپ لپاره. بلن دوستانو ایمیل ادرس آپشن ده. دا کله چې مثال تاسو په کم نمبر سره واتساپ جوړ کړئ، که کم ټایم دا نمبر تاسو څخه ورک شي یا دا سیم کارت تاسو څخه بند شي، نو تاسو کولی شئ د خپل ایمیل په واسطه هم خپل واتساپ په هر ټلیفون کې راواز کړئ. دا واقعا ډیر یو ښه کار ده. د دې لپاره به تاسو ایمیل ادرس آپشن کلیک کړئ او دلته به لاندې ایډ ایمیل وایي، دلته به خپل یو ایمیل ولیکئ. دوستانو خپل یو ایمیل به ولیکئ، بیا کله چې تاسو واتساپ ته داخلیږئ تاسو ته هغه ایمیل ته کوډ راځي. زه مثال یو ایمیل ورته لیکم او لاندې به د نیکسټ آپشن ووهئ. نو دا بیا ستاسو واتساپ ستاسو جیمیل یا ایمیل سره کنیکټ کېږي. دا ګورئ، نو ستاسو اکاونټ سیکیورټي چې ده ویریفای سوله په دې موبایل کې څه د ایمیل سره. دا بیا کولی شئ د ایمیل په واسطه هم داخل شئ خپل څنګه واتساپ ته بغیر له نمبره. دا هم واقعا ښه آپشن ده. بلن راځو ملګرو له دې برخې څخه نور وځمه، راځم تاسو ته نور آپشنونه ښیم. تاسو به دغه دوم آپشن ته راسئ. دلته هم ځینې سیټینګونه دي چې ستاسو په درد خوري ملګرو. لومړنی چې دا ملګرو که چیرته تاسو دا فعال کړئ، دې سره چې تاسو د چا میسیجونه ګورئ، یعنی یو کس تاسو ته میسیج کوي، تاسو ځئ د هغه میسیج ګورئ، هغه ته نه معلومیږي چې دا میسیج تاسو کتلی ده او که نه مو ده کتلی. مثال په ډول زه اوس راځم، مثال په ډول دغه ډول دوستانو ګورئ، دغه میسیج مثال ما کتلی ده، خو دې نفر ته صرف 2 ټیکې ورکړي دي، هغه هم دغه خړ رنګ ټیکونه. کله چې تاسو د چا میسیج ګورئ هغه ته شین رنګ ټیک ورکړئ یا شنه رنګ علامه ورکړئ چې یعنې دغه کس میسیج کتلی. او که تاسو دا سیټینګ فعال کړئ، تاسو به د خلکو میسیجونه ګورئ، خو هغه ته به دا لومړنۍ علامه ورکړئ، یعنې چې د کس تر اوسه ستاسو میسیج نه ده کتلی. دا هم ښه سیټینګ ده، کولی شئ دا هم فعال کړئ. نو دې سیټینګ د فالو لپاره په همدې آپشن به کلیک کړئ او دا به دلته په نوباډي باندې کېدی دوستانو چې دا مو کو. بلن دا آپشن ده زیات په درد هم نه خوري، خو دا ملګرو پروفایل فوټو ده، یعنې که چېرته تاسو غواړئ چې ستاسو د واتساپ عکس نور کسان ونه ویني، دا به په نوباډي کېدی، هېڅوک بیا ستاسو د واتساپ عکس نشي کتی. ډېر په درد هم نه خوري، خو بیا مې هم وغوښتل درته وایم. ښه، دلته هم دا لاندې راځو، یو څو آپشنه نور هم دي چې په درد خوري. دا آپشن د ګروپ آپشن ده ملګرو. که چېرته تاسو دا آپشن فعال کړئ، ځینې کسان مثال بغیر ستاسو له خوښې او بغیر ستاسو له اجازې تاسو ګروپونو ته اډ کړئ، مختلفو ګروپونو ته. که چېرته دا آپشن فعال کړئ، بیا له دې سره تاسو نشي کولی څوک ګروپونو ته اډ کړي. البته که چېرته دا تاسو په دغه منځني باندې کړئ، هغه کسان چې تاسو سره فرینډ دي واتساپ کې، صرف هغوی کولی شي تاسو یو ګروپ ته اډ کړي او باقي نور ناشناخته کسان نشي کولی تاسو ګروپونو ته اډ کړي. نو که چېرته نه غواړئ څوک مو ګروپونو ته اډ کړي او مزاحمت درته وشي، په دې آپشن باندې کېدی، څوک تاسو ته نشي کولی کوم ګروپ ته بیا اډ کړي. البته هغه کسان مو صرف اډ کوی شي چې تاسو سره فرینډ دي. صحیح ده. دلته هم یو د کال آپشن ده ملګرو، یا د زنګ آپشن. که چېرته تاسو دا فعال کړئ، د دې په فعالولو سره ناشناخته کسان، یعنې هغه کسان چې تاسو سره واتساپ کې ملګري نه دي، نشي کولی تاسو ته زنګ ووهي. دا سیټینګ هم که غواړئ چې څوک درته نامعلوم کسان زنګ ونه وهي، کولی شئ دغه آپشن یې ووهئ او دا هم فعال کړئ. دې څخه هم وځم ملګرو. نو دغه ځینې د واتساپ مهم سیټینګونه. اوس راځم یو بل سیټینګ تاسو ته ښیم.
دا سیټینګ که ملګرو تاسو فعال کړئ تاسو به په واتس اپ کې مکمل افلاین ښکاره کوي. د دې فعالولو لپاره تاسو به راشئ دغه د سټوریج آپشن ته. دلته چې راغلی ګورئ پروکسي آپشن ته به تاسو راشئ. دې ته چې راغلی ملګرو تاسو به لومړی دغه لاندې ګورئ دغه آپشن باندې کلیک واخلئ. دلته به ورته مثال دغسې 1.1 دغه ولیکئ. چې مو ولیکئ ډن به یې کوئ بیک به راشئ. دلته به دا تاسو واس کوئ ملګرو. دغه آپشن به ووهئ دا به تاسو واس کوئ. د دې په وازولو سره ملګرو چې هر څوک تاسو ته میسج کوي تاسو به واتس اپ کې آفلاین ښکاره کوي. سره له دې چې تاسو به انټرنیټ لرئ، فیسبوک به کاروئ، یوټیوب به کاروئ، خو ستاسو واتس اپ به مکمل آفلاین وي. تاسو ته به نه میسج راځي او نه به څوک پوهېږي چې تاسو آنلاین یئ. مثال په ډول زه اوس تاسو ته ښیم. مثال زه راځم دغه زما یو ملګری ده، زه دته مثال یو ټکی لیږم په واتس اپ کې. دا ګورئ دا نه لیږل کېږي، مکمل زما واتس اپ آفلاین ده. وینئ سره له دې چې ګورئ زه وائی فای سره وصل یم، انټرنیټ کار کوي، خو واتس اپ مې مکمل آفلاین ده. نو د دې سیټینګ په کارولو تاسو مکمل آفلاین په واتس اپ کې ښیي. که مثال کم ټایم مو حوصله نه وي چې چاته واتس اپ کې ځواب ورکوئ نو کولی شئ دا سیټینګ فعال کړئ او ځان مکمل آفلاین کړئ او نور انټرنیټ په واسطه فیسبوک یا بل څه کاروئ. زه اوس دا سیټینګ بندوم، ګورو چې بیرته کار کوي که نه. بیرته راغلم دوستانو، دا اوس وهم بیرته دا پروکسي بندوم. دغه د بند شو. زه اوس ګورئ بیرته ځم هغه میسج به اوس لیږل شوی. دا وینئ دوستانو میسج اوس ولیږل شو. نو د پروکسي آپشن فعالولو ګټه دغه ده. نو دغه ملګرو د واتس اپ ځینې سیټینګونه ول چې واقعا ممکن ډېرو ته په درد وخوري او ډېر له دغه نو خبر او ځینې بیا ترې خبرو. نو کولی شئ که کوم سیټینګ مو پکې خوښ و خپل واتس اپ کې د ځان لپاره فعال کړئ.